حضرت خوشحال بابا چې کله د رتنبور په کلا کې دستارنامه لیکله نو د دستارنامې پیل په دې سره کړی وو چې دستار تړي 1000 دي د دستار سړي په شمار دي. اوس د دې سره مشر ته خواست کوم چې د سیمینار په اړوند خپله وینا وکړي. محترم مشر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. د لر او بر افغان د ډېرو لرې سیمو څخه بلکې د جهان د مختلفو ښارونو څخه د لر او بر افغان ډېرو درنو ادیبانو، شاعرانو، قدرمنو لیکوالانو، زه خو ادیب نه یم، تاسو با ادبه خلک یاست، موږ لږ بې ادبه یو، نو بخښنه غواړم بېرته د دې کام وګړي د دې کام اوسېدونکي یو. زه د کوټ څخه ستاسو سلام نه راغلی وم، ستاسو روغبړ ته راغلی وم، د دغه څخه اسلام آباد څخه. ګیله نه کوم که خلک په کارو وخته دي، نه پښتو اکیډمۍ ما ته دعوتنامه راکړې ده، نه تاسو راکړې ده، نه خپلې پارټۍ راکړې. هارون خبر شو دوی د بل خبرو نو زم خبر به ووایم. هارون اسلام آباد کې ومه، نو ضروري مې ګڼله چې استاد رفیع عباسین، سلیم راز صاحب د جرمني څخه، د کینیډا څخه دلته خپل زموږ ملګري دوستان راغلي دي، میلمانه دي. د قدر حق لري، زما یقین دی کوټوالو به انشاءالله د خپل وس مطابق ستاسو احترام کړی، ستاسو به عزت کړی، ستاسو په مېلمستیا کې به نیمګړتیا نه یې کړې، کې کړې د هغې معافي غواړو. تاسو زموږ د وطن خلک یاست. زه ادبي خبرې خو نه شم کولی عزیزانو، ځینې خبرې کوم. ادب دلته ادیبانو وویل ادب چې د ولس د ستونزو نماینده نه وي، پر هغه ادب باندې خلک تنقیدونه کوي. ادب چې د خپل ولس د مشکلاتو نمایندګي نه وکړي، ترجماني نه وکړي، د خپل قام د غمونو، د خپل قام د مشکلاتو ترجماني نه وکړي، هغه ادب خلک خوندور ادب نه بولي. زه د پښتونخوا وطن د لر او بر افغان د یو اوسېدونکو په حیثیت ځینې تجاویز، ځینې وړاندیزونه کوم خپل ادیبانو وروڼو ته. وخت ډېر خطرناک دی. ځینې خبرې په کار ده چې موږ ډېر په ډانګ پیلې وکړو. دلته افراسیاب خان ډېره سم نقطې ته اشاره وکړه چې مظلومیت دومره پروپاګنډا چې ګسه د کام یو قسم شکست خودګي په ډیولپ سي، دا ډېره خطرناکه ده. یوه خبره به موږ واضح کوو، په دې کې څوک خفه کېږي خفه دې سي، رښتیا به وایو، چاته به سپکې نه کوو، چاته به ښکنځل نه کوو. لومړۍ خبره دا ده چې د امین ولي تر عباسي نه دا د افغان مدفن، مسکن، کور او ژوند اوسېدلی دی. د امین ولي تر عباسي په دا کې هېڅ ادیب په کار نشي دار نه وکړي. دا تاریخ دی، دا زموږ تاریخ دی. زموږ تاریخونه داسې نشي بیانولی. د یو قام، د یو شي، د جمادات یي، که ډبرې یي، که کاڼي یي، که حیوانات یي، چې تی په ماضي نه یې خبر، تی پر حال نه شي کولی، چې په حال نه یې مستقبل پیشبیني نه شي کولی. دا زموږ تاریخ دی. د عیسی علیه السلام وړاندې د دنیا مورخین دا وایي چې له امونې ولې د عباسین په منځ کې دا د افغان کور دی، دا د افغان استوګنځای دی. دویمه خبره باید چې موږ ډېر په ډانګ پیلې وکړو، دا وطن موږ ته چا په خیرات کې نه دی راکړی. دا وطن موږ دې قام ته، دلته مشت ولسونو ته چا په زکات کې نه دی راکړی. دا زموږ ولسونو، معلومو او نامعلومو غازیانو، معلومو او نامعلومو شهیدانو د سر په سودا ساتلی دی. تاریخ یې اوږد دی او موږ په کار ده، ادیب هم پکښې، شاعر هم پکښې، بزګر هم پکښې، خان هم پکښې، خوار هم پکښې،
موږ به دا صفا وایو چې د دې وطن ژغورنه، د دې وطن ساتنه، د دې وطن شمله جګول دا د هر افغان، د هر پښتانه وظیفه ده. خامخا موږ ته ځینې مشکلات پیښ دي. زموږ قام چې د کوم مشکلات تېر شوي دي، طالبان ناست دي، زه وخت نه اخلم، د سکندر یوناني نه یې واخله بیا راځه در فرنګي پورې چې څه مشکلات زموږ په قام تېر شوي دي، دا ګردو ته معلومه ده. نن چې زموږ وطن په کوم سره اور کې سوځي، دې ته که زموږ ادیب توجه نه وکړي، دې ته که زموږ ادیب د ترجمان په حیثیت توجه ونه کړي، دفاع یې ونه کړي، د خپلو اولسونو رهبري نه وکړي، د خپلو سیاسي ډلو سره ملګري نه شي، موږ به تاریخ نه کړي معاف. موږ به تاریخ بیا نه معافوي. موږ چاته بد نه وایو. دویمه خبر ده عزیزانو، نن زموږ دښمن، مخالفین ورته وایي، دښمن ورته وایي، هر څه چې ورته وایي، داسې یو خبره روانه کړې ده چې پښتون افغان معنا دهشتګرد، پښتون افغان معنا بس لنګوټه یې تړلې ده، ږیره یې پرې ایښې ده، بل کار یې نشته، بس خړ انسانان راغلي. دا زموږ د ادب ذمهواري جوړېږي. پېشته کې هم کړې ده، ډېره ښه یې کړې ده، اوس یې زیاته جوړېږي. موږ به دا ثابتوو، موږ ثابتولی شو، موږ عالمان خلک یو، تعلیم یافته خلک یو، شکر دې د دنیا جان یونیورسټیان لرو، عالمان خلک لرو، موږ دا ثابتولی شو. د هیروډوټس نه نیولې، د سکندر یوناني په مورخ شو، بیا که ټایمبي دي که نور د نوي زمانې مورخین دي، هېڅ مورخ دا نه دي لیکلي چې پښتون افغان په تاریخ کې کله هم دهشتګرد اوسېدلی، هېڅ چا نه دي لیکلي. او هېڅ چا دا نه دي لیکلي چې پښتون افغان کله فرقه پرست اوسېدلی. تر دنیا ټول خلک دا لیکي، موهنلال لیکلي دي، برنز لیکلي دي، ټیټلر لیکلي دي، فلاني لیکلي دي، عامه خبره کوي چې په افغان وطن کې، پښتون وطن کې بورډینګ لاجنګ نه دی پرابلم، ډوډۍ او د خوب ځای دا زموږ مخالفینو لیکلي دي. که موږ فرقه پرست وای، بیا به زموږ په مسجدونو کې، زموږ په کلیو کې فرنګیانو څنګه ډوډۍ خوړه؟ که موږ فرقه پرست وای، موږ خطرناک خلک وای، موږ دهشتګرد وای، بیا به موهنلال په افغانستان کې څنګه ګرځېدی؟ بیا به چیني سیاحان څنګه ګرځېدل؟ اوس خبره دا ده، نن خلک نور تاوانونه هر څه چې وکړه، افغان زما زړه دا مني، زه پښتون یم، غریب سړی یم، خوار سړی یم، زما زړه دا مني پښتون افغان شکست نه مني. بله خبره، موږ باید ډېر واضح وکړو، معافي غواړم، جهان کې خلک نن دنیا سره رالنډه شوې ده. موږ به جهان ته دا خبره کوو چې جهانه موږ نه دهشتګرد یو، نه فرقه پرست یو، نه نژاد پرست یو. زموږ هر وګړی، که دی کاروباري دی، که دی سیاسي دی، که دی د یوې پارټۍ دی، که د بلې پارټۍ دی، موږ په جهان کې ځو، جهان په یو کلي بدل شوی دی. موږ به په جهان ته دا ثابتوو چې موږ د یو انسان سره پر دې بنیاد قطعا خپلې فاصلې نه ناپوو چې د ده رنګ څه دی، دی کومه ژبه وایي، دی د کوم ځای اوسېدونکی دی، د هېڅ چا سره زموږ پر دې بدي نشته. ته تور یې خدای پیدا کړی، ته سپین یې ته خدای پیدا کړی، تا شنې سترګې د زندهباد، تا سور مخ د ډېره ښه خبره ده، لیکن موږ انسانان یو چې انسانان یو په یو چوکاټ کې به ګزاره سره کوو. موږ انسانان یو، د آدم علیه السلام د حوا نه بچي یو، دا میوه رشته ده. موږ د دې دنیا اوسېدونکي یو، دا میوه رشته ده. بیا چې په ملکونو کې تقسیم یو، موږ افغانان یو، موږ یوه کېدل وو. هغه وخت لرې دی چې د ګرد جهان انسانان به د یوې عقیدې خاوندان. نو موږ بیا په دنیا کې څنګه ګزاره کوو؟ په دنیا کې مذهبونه شته، په دنیا کې مختلفې ژبې شته، په مختلف رنګونه شته. موږ به جهان ته دا وایو. و دلته خو داسې پروپاګنډه شروع شوې ده، سیکولر معنا بېدینه، دا غلطه ده. سیکولریزم خلک غلط معنا کوي. سیکولر دا د یهودي، عیسائی، هندو، مسلمان، خدای منونکی، خدای نه منونکی، چې دا یو کتار کې سره کښېنستی شي، دې ته سیکولریزم وایي. زما په دې کار نشته ته خدای منې کې نه مني، ور به یې پوښتنه به درڅه وکړي. زما په دې کار نشته ته یهودي یې زندهباد، زما په دې کار نشته ته عیسائی یې زندهباد، ته هندو یې، ته بت مت یې، هر څه چې یې، زه مسلمان یم. ګزاره به څنګه سره کوو؟ ګزاره به داسې کوو، زما د خاورو مهاجر ته په بده سترګه نه ګوري، ستا د ګرجې به عزت کوو.
نه جماعت په کار نه ولې یهود هغې ته سینګاګ وایي ستا سینګاګ عزت کوو په جهاد کې به ګزاره سره کوو په دغه کې به ګزاره سره کوو لیکن عاجزان مړ په جهان ته دا ښه یو چې موږ دغه نه کوو پښتونخوا وطن کې مرګ دوی وایي چې قاتلان دي پښتانه پښتون افغان یوه خبره موږ ډېره په کار ده په احتیاط وکړو بخښنه غواړم چې زما ټول مشران یاست له امو نیولې تر اباسینه دا سټیټ دا وطن د دې محرکه قوت پښتون اوسېدلی دی د دې نیوکلس پښتون اوسېدلی دی دې سوسایټي ته مخ په وړاندې بیول دا د پښتون د مټ زور اوسېدلی دی نو پښتون په دې معنا دا د ده ذمهواري جوړېږي د پښتانه بحیثیت ملت چې دی افغان دی پښتون دی ګرد پښتون افغان دی ګرد افغان پښتون نه دی د موږ سره د امو نیولې تر اباسینه پورې زموږ ټول له بدخشان نیولې بیا تر هراته زموږ ټول ولایتونه دوه ژبني دي بایلینګول دي فارسي او پښتو ژبه زموږ لاندې ولایتونه د چترال نیولې بیا راځه تر کوهاټ تر ضلع زاري پورې بیا دوه ژبني دي پښتو هندکو پښتو فلانه نو دا د پښتانه ادیب د پښتانه استاد د پښتانه عالم د پښتانه سیاستمدار د پښتانه پریزیډنټ د پښتانه پولیټیکل پارټي ذمهواري جوړېږي چې دلته هم په افغانستان کې هم دا خپل رقیب ځان سره بیایي د برابرۍ پر بنیاد به بیایي په کلکه به نه ورته ګوري زموږ که موږ لاره نه وکړو مروت صاحب ناست دی دې غاړې د ډیورنډ کرښې دې غاړې ته د موږ سره کم سے کم داسې لږکي اوسي چې کم سے کم 12 ژبې وایي ګوجري ده کوهستاني ده ګلګیتي ده فلانا ده هندکو ده دا زموږ د وطن ژبې دي موږ به د دې ژبو احترام کوو دوی ته به وایو چې ورور ښکلې اکاډمۍ جوړې کړئ ته کوهستاني ژبه وایي بلکل یو اکاډمي جوړه کړه موږ فنډ درکوو ته ګلګیتي وایي اکاډمي جوړه کړه موږ فنډ درکوو ته هندکو وایي اکاډمي جوړه کړه موږ فنډ درکوو کله به نه ورسره کوو پښتون به دلته هم هلته هم د مشر رول د رهبر رول ادا کوي په دې کې خاص کوم رفیع صاحب هم ناست دی موږ جهان پر موږ بل اوس نه شي کولی دغه یو حمله یې را روانه کړې ده چې موږ دهشتګرد یو موږ قاتلان یو هغه موږ صفا وایو که زه غلط یم ما دې خلک سي چې پښتانه وطن کې مرګ پر دوې خبرې دي ټول جهان یې مني یو پښتون هغه وخت مجبوره دی مرګ کوي چې د ده نازولي چا وژلي بیا حیا نه کوي جرګه نه کوي خواست نه کوي مخ نه چپوي ځان نه پوهوي بیا پښتون مجبور او مکلف دی خلک وژني نور پښتانه پر مرغانو ټک نه کوي دا مرغه څه کوم چې وژنوي کارتوس پر ځای کوم موږ قاتلان نه یو موږ هیڅ کې دا ثابته کړې ده د ډاروین تیوري د سروایول اف د فیټیسټ موږ دا ثابته کړل خلک په هیڅ نه پوهېدل موږ باچې جوړولې دا به زه نه وایم تا مورخین وایي خلک په هیڅ نه پوهېدل پښتانه باچې جوړولې پښتانه باچې نړولې په هند کې په پارس کې چیرې بیا چې صنعتي انقلاب وسو بیا چې د دنیا زورور را روان شو بیا پښتون افغان دا ثابته کړه زه اوس چاته پیغور نه ورکوم د اقبال مشهور شعر دی ایک ہوں مسلم حرم کی پاسبانی کے لیے نیل کی ساحل سے لے کر تب کا کے کاشگر دا د اسلام پولی ښکاره کوي د اسلام دا ټولې پولې پیغور به څوک نه بولي د اسلام دا ټول ملتونه دا ټول یا فرنګي ته یا فرانسیسي ته یا ډچ ته یا پرتګالي ته سرنډر شول دا پټکۍ والا نن ماته هم راته د خدای فضل کوي دا پټکۍ والا پښتانه یوازې خلک یو څه ترکان چې غلامي یې نه ومنله تر پایه وکړي دا شي ده نو موږ خپله ازادي ګرانه ده ډیورنډ لاین کش شوی دا تاریخ جبر دا د تاریخ جبر دی دې خواته هم پښتون هغه خواته هم زه په دې حالاتو کې زه دا تجویز کوم دا موږ په کال په ډاګ ووایو پر افغانیت انکار جرم دی پر افغانیت انکار کفر دی چې یو سړی دا وایي ډیورنډ لاین موږ وویشلو یعنې دا په کار زموږ د دا دی که نه
یعنی یو کام دوه ملکه دا ما نه دي کړي په خپله یو کام دوه ملکه دا ما نه دي کړي تاریخ کړي دي دا بیلنس به ته ساتې زه یې نسم ساتلی زه څنګه وساتم تا بېشلی یم ووایه رښتي به یې وکړم رسنۍ سره خبره وکړم ما دا خبر دا بیا رسېږي دا خلک رسېږي د غله دا خلک بیا کابل رسېږي روان ټیک رښتي به یې وکړم ګوډ به میرے دوست کہہ رہے ہیں کہ اردو میں بات ہونی چاہیے تو یعنی جو میں کہہ رہا ہوں میں نے وہی کہنا میں اس نقطے پہ تھا کہ ڈیورل لائن افغانوں کو تقسیم کر رہا ہے ڈیورل لائن تاریخ کا ایک جبر ہے جس نے ایک ملک کو دو حصوں میں تقسیم کیا اب یہ ہماری مجبوری تاریخ نے بنائی ہے کہ ہم ایک قوم لیکن ہمارے ملک دو ہے یہ بیلنس ہم کس طرح رکھیں ہاں یہ وعدہ ہم دینے کے لیے تیار ہیں رفیع صاحب افغانستان کے لوگ ہم سے خفا نہ ہوں ہم یہ ورڈ آف آنر پاکستان کی تمام سیاسی پارٹیوں کو دینے کے لیے تیار ہیں کہ ڈیورل لائن کے اس طرف چترال سے لے کر بولان تک سبی کے میدانوں تک جو پشتون افغان وطن ہے اس میں بسنے والے ہر فرد کا اس میں بسنے والی ہر عورت کا اس میں بسنے والے ہر بچے کا وہ حق ہوگا جو ہمارے پنجاب کے بھائی کا ہے جو ہمارے سندھ کے بھائی کا ہے جو ہمارے بلوچستان کے بھائی کا ہے اس قسم کا پاکستان جس میں پشتون پنجابی بلوچ سندھی اس کے برابر مساوی ہوگا ہم اس کو قیامت تک چلانے کے لیے تیار ہیں لیکن اس کے ساتھ ایک شرط یہ ہوگی کہ یہ علاقہ یہ وطن آزاد افغانستان میں مداخلت کے لیے استعمال نہیں ہوگا یہ گارنٹی ہمیں دینی ہوگی اگر سوئٹزرلینڈ کے جرمن سوئٹزرلینڈ کے اٹالین سوئٹزرلینڈ کے فرانسیسی اپنے مادر وطن سے جڑے ہوئے ہونے کے باوجود سوئٹزرلینڈ ملک ایسا بنا ہوا ہے کہ اس کا جرمنی حصہ جرمنی سے جڑا ہوا ہے اس کا فرینچ حصہ فرانس سے جڑا ہوا ہے اس کا اٹلی کا حصہ اٹلی سے جڑا ہوا ہے اگر وہ وہاں رہ کے آزاد رہ سکتے ہیں ایک مختار ملک چلا سکتے ہیں ہم بھی رہنے کے لیے تیار ہیں ہم بھی پاکستان میں لیکن برابری کی بنیاد پہ تیسری بات بل خبر تھا بل خبر ماتا سے کرو اتبان خاص کو مشترک کومک ہو کے دا پاکستان کې دننه خلک تاسو ولته یاست پاکستان کې دننه چې کم پښتون پروت دی د دې ټوله علاقه د لکه د لاس کوټې داسې سره ګډه ده دا په څلور مختلفو انتظامي یونټونو کې تقسیم ده زه د هر څه باوجود د پروینشل اسمبلی ممبر سم زه د افراسیاب سره په صوبایي اسمبلی کې نسم کښېنستی زه مجبور یم خامخا به زه د بلوچ سره کښېنم دا اوس چې مړ شو د کرنل په دماکه کې خانزاده د پښتو ویونکي کرنل صوبایي دا مجبور دي د پنجاب په اسمبلی کې وکښېني هغه سیمې په پنجاب کې ده فاټا ملګري منځنۍ پښتونخوا د سره اسمبلی نه لري موږ دا وطن دا موږ ثابتولی شو بخښنه غواړم لږ ټایم اخلم خبره اوس به ګیر راغلي یاست بیا به ګور که چا غوسې کوو خبره دا ده عزیزانو افراسیاب خان علیم فاضل سړی دی دلته نور تعلیم یافته خلک ناست دي دا موږ ثابتولی شو د پاکستان تر ټولو شتمنه علاقه پښتونخوا تر پنجاب تر سند تر بلوچ د ټولو ګیسو سره د ټولو سرو زرو سره د خزانو وطن پښتونخوا وطن دی د دنیا بهترین ځنګلې دي د دنیا ټول دریابونه په دې کې دي د دنیا بهترین کاڼي په دې کې دي د دنیا چې وایي هغه ښایسته لیکن دا ولس یې نهر دی بل قبضه پرې کړې زموږ د ادب مخه باید د دې خواته وي خیرآباد پل پېښو ملګرو خو لیدل د خیرآباد پل چیرې وځي پنجاب دغه سره تړي تر دې چې کومې اوبه وځي پر خټکو مخ پر بنو مخ پر دغه مخ په دې اوبو کې یو څاڅکی د بل چا نه دي دا ټولې اوبه افغان دي پنچکوړه دیر دریاب دی دریای اشواق دی کابل دریاب دی اباسین دی زموږ د خوړونو مړونو دا سره جمع شي تر دغه چې وځي تر خیرآباد تر پله
د پاکستان احصایه دا وایي چې 1,10,000 ملیون ایکړ فوټ اوبه 1,10,000 ایکړ 1,10,000 معنا چې 2,20,000 جریبه باندې یو فوټ اوبه ودرېږي 2,00,000 جریبه باندې چې یو فوټ اوبه ولګي دا د خیر آباد پل وځي افراسیاب غوښ په ګوتې ورسي خفه کېږدي نه دا باندې خلک سره کښېناستل اوبه یې تقسیم کړې په دې اوبو کې 50 برخې پنجاب واخیستې 50% 18 برخې سیند واخیستې موږ پښتانه ته افراسیاب پکښې عثمان پکښې زه پکښې هغه ملګری پکښې بل پکښې موږ ته تر قیامته 8.5% راکړي او په دې کې د افغانستان پوښتنه نه ده کړې د افغانستان یو دریاب پکښې دی کابل ریور پکړ دی کونړ او کابل دواړه موږ دا د اوبو معاهده په خوا هم نه ده منلې اوس هم نه منو دا یو سړي کړی ده دې ته کونسل اف کامن انټرست اپروول نه دی ورکړی افغان نه دی کې کښېنستلی له موږ چا پوښتنه نه ده کړې بل ظلم رفیع صاحب بل ظلم چې د خیر آباد او د اباسین بالکل څپې وهي بیا روغ په ګډ سي ګومله په ګډ سي کورم په ګډ سي دا اوبه 150 میله په پښتونخوا وطن کې بهیږي ټول خټک د اباسین پر غاړه خدای ته د باران دعا کوي ته اندازه لګو خدای به څه وایي فرشتې به څه وایي چې هلکه ړوند سي دریاب نه ویني خدای دې غرق کړه ټول خټک ټول بنوسي ټول خټک ټول مروت د اکوړې خټک دا ټول دا غریبان خواستېږي رب باران وکړي په دنیا کې افراسیاب عالم سړی زه خاصو ته کوم دلې وګوري په دنیا کې هم د دوی لوی دریاب پر غاړه دغونې 1.5 میله للمې نشته دا به د قیامته للمې وایي کلهباغ ډیم جوړوو کلهباغ ډیم څه کوې خو پر خوشحالګړ باندې ډیم جوړ کړه افراسیاب هم خوشحاله شي پر خوشحالګان باندې ډیم جوړ کړه یو نهر ښه لاسته واړوه یو کیڼ لاسته واړوه دغه به هم خوشحاله وي میاوالي والا خټک بنوسي به هم خوشحاله وي موږ به هم خوشحاله وي پاکستان زنده باد 1.5 میله بله خبره دا ده عزیزانو دې کې به زموږ ادیبان د موږ سره مواد به موږ درکوو موږ د چا څه چې موږ ته خیرات راکوي ځان ته دې ورکړي که امریکا موږ ته خیرات راکوي ځان ته دې ورکړي که روس موږ ته خیرات راکوي ځان ته دې ورکړي که بل څوک راکوي خیرات ځان ته دې ورکړي خدای دې د پنجابي وطن سره زر کړي پنجابي ته مبارک شه خدای دې د بلوچ ماما وطن سره زر کړي دته مبارک سندي ته مبارک خو چې خدای ما ته راکړی دی پلار مې کې مې ساتلی دی او ته راسه پر ناست دې نه راکوې والله که خوند راسه پر واکړې نو ولې و دغه ته اړوې ولې و بدي ته اړوې ولې و جنګ ته اړوې هغه موږ انسانان نه یو او یا افراسیاب هم دوی کمپیوټر چلوي مراد صاحب هم کوي که سمه دوی عیسایه راوباسي او یا لکه پښتون په مزدوري پسې ورک ګناه یې څه کړې وطن جنت غوندې وطن د دنیا جهان په نعمتو ډک وطن د دنیا بدې لګیا دي خپړې خرڅوي په دنیا اسانه ترین خپړې او که دې غږ وکړي بیا د خلک خفه کېږي موږ پاکستان نه ماتول نه غواړو موږ پاکستان کې اوسېدل غواړو عثمان بیا وایي خوشحال خان ډیم نه خوشحال خان بیراج او ټیک دی بیراج بیراج سکر بیراج خبره دا ده موږ ځان موږ لیونین نه یو نه پاګلان یو یو خبره بله افغانانو بلې کړي زه کوم موږ باید ټول جان ته دا ووایو ټول جان ته امریکې ته روس ته چین ته د دنیا ټول زورور ته چې وروره موږ د هر انسان قدر کوو د هر انسان خور خپله مور خور بولو د هر انسان خپله مور خپله مور بولو د هر انسان مدرې وطن ته احترام لرو راسي خدای مې راوله ډوډۍ مفته ده چې مفتي په افغان وطن کې شی وکړي کارونه وکړي یو شی به مهرباني کوئ دا په کار ده چې زموږ داسې واضح اعلان وي چې د کینیډا ملګری توخی صاحب هم یې باید چې وکړي اجرمني ولای هم باید چې وکړي زه سپینږیری سړی یم زه هم باید وکړم چې وروره که زما وطن ته دې په کاږه نظر وکړه زما وطن ته زما اختیار ته زما ازادۍ ته بیا به بدي تر قیامته چالو تر قیامته به بدي زما په وطن به کار نه دا
په وطن د کار نه دی وطن د هر چا خپل دی تا ته خپل مبارک موږ ته خپل مبارک البته دننه په کار دی چې موږ ډېرې ګزاره وکړو دوې خبرې به اجازه کتن نه کوو یا یوه خبره به خامخا کوو یا به خامخا نه کوو یوه خبره دا چې موږ په کار د بایسیت افغان په کار ده چې زموږ کرکټر دی چې ګرد جان په دې پوهي چې افغان د بل د مځکو نیولو نه اراده لري نه خواهش لري دا به قطعا نه کوو د بل مځکه نیول د بل شتمني نیول د بل پر دې ګېډه اچول دا ناروا دی دا ظلم دی دا ډېر ناقابل قبول عمل دی خپل مځکه خپل اختیار خپله خاوره بل ته پرېښول دا بې غیرتي ده دا به دواړه نه کوو نه به غیوه کوو نه به دا بله کوو د ښو انسانانو رنګه ما د ژبې به عزت کوي ستا د ژبې عزت کوم چې در علم عزت به راکوي چې در علم عزت به در کوم بلکل ګرځه زنده‌باد مطلب دا دی بیرته کلاس د ختموم ناوخته د ملګري تاسو کیسه شروع کړې ده خبره دا ده زموږ د ادیبانو دپاره په کار دا دی چې زموږ روح په دې خواته سي رهبري دي رفیع صاحب وکړي باسم دی وکړي مراد صاحب دی وکړي موږ به اوس دا ثابتوو جهان ته چې وروره موږ دهشتګرد نه یو تا زما په وطن کې وزیر مسعود خواران چې پوښتنه جوړه کړي چې چشنیا په کومه خوا ده هغه ما ته ولکه معلومه ده او ولکه ما ته معلومه ده مروت ته معلومه چې اوس لاس دی کوم په کومه خوا چشنیا چیرې چچن رالو وزیرستان چچن ازبک تاجک ایغور پلانا رادي وستل ودي ساتل ودي جنگول اوس پر ما ته وانه چې دهشتګرد دي کار واستلې دي ته سمبالوا لیکن لګیا ما ته 2% خلک دي مرد د سخت کړی دی افراسیاب خان مجبور کړی دی شل نقاط د تروریزم موږ هغه د سخت کړی 2% خلک به ټي ټي پی تاریخ طالبان پاکستان تا روغ مسعود مړ کړي روغ مسعود از ا چای بالکل ختم ویست د وزیرستان ا پښتانه شو د وزیر خلک مسعود خلک خاص کوی زید مرسه زوی دی مرسه یا چې بیا ډیره غوسه سی وای کور دی لاندې دواړه وکړه هم ځانونه را مړ کړه هم کورونه راړنګ کله اشتیا نه د خرابه سوي لدی لګیا دي نورم تاون نورسي کوي پښتانه په وطن کې دا ډیر بد وطن دی دوی ته وایم دا ډیر بد وطن بد په دې معنی چې سپینږیری سړی مري خپل بچیان راوړ چې زوی یو خبر و زه تللی وم غزني له ما اوښان رانیول بیا مې د یو چا سره جګړه وکړه بیا مې یو سړی خدای مکه په چاقو ووهه مړ شه خلک نه دي راخبر خو بیرته خلک به پل وهي زوی په غزني کې که چادر ګریوان وویني شر به نور سره کوي دا زوی ته وایي چې ما دا پور کړی دی ګوره که شپېته کاله بعد په غزني کې چا ګزار کړی وي ډېره خوا به نه به دی دا غلطي د ما سوې داسې حسابګر کامه سره خلک دا راخیستې ده چې سر مال یې وایي حساب به نه وي سر مال یې وایي حساب نه سر مال به نه وایي موږ مسلمانان یو موږ پښتانه یو پاکستان راسره چلی زنده‌باد اول یو سیمینار و باسین پکښې و سرتاج عزیز ما ورته وویل ته ما ته راوشه زه څه شم سیمینار جوړ کړو په اسلام آباد کې ما ته راوشه زما د پلار د هغه پلار د هغه پلار د هغه پلار دا ټول په افغانستان کې زیږېدلي دي د افغانستان د احمدشاه بابا په لښکر کې اوسېدلي دي د افغانستان په جوړښت کې برخه اخیستې ده 4 پېړۍ خان شهید د ډیورنډ پر دې خوا پیدا شوی دی یعنی انټرنیشنل زه په مملکت خداداد د پاکستان کې پیدا شوی اوس نو تر اخره زه څوک یم پلار مې څوک نیکه مې څوک تیرا برابر وه زه پاکستانی پیدا شوی یم پلار مې انډین پیدا شوی دی نیکه مې 15 پېړۍ د افغانستان ته افغانستان پرېږده افغانستان داسې نه پرېږدو داسې خود پرېږدو کار به نه پر لري ګوتې مه پوه زما د کوره ټکان مه پر کوه بس دوی خپلې سندرې وایي موږ به خپلې سندرې وایو یوه خبره نن موقع ده د غوسې کوم دا یې موقع نه وه د خشم یې کوم بد کار دی دلته به مو ولیکوله پروپاګنډې لکه د ګویبلز پروپاګنډې روانې وي زموږ ملګري متاثر شوي دي مرکزي کمیټې ملګری یوه صاحب تا ته وایم وبمرسئ ریکارډ به هم شي ګواهي به هم وکړي رفیع هم ناست ملګري ګډ ناست ډیورن لاین باندې چې خدایي روانه ده دا دونه ډېره کړې ده رمم بابا شعر دی وارچا ته په خپل رنګ کې څرګندېږي ainevul biroului Beriai. Da,
دا خبره ډېره ټینګه په خلکو منلې ده چې دا ټیکه ما اخیستې ده ما اخیستې ده ویل کېږي دغه په ډک دی تو چې اوس یاد رسنۍ په ډکې هلکه لږ حیا وکړي پوښتنه وکړي پارټۍ است خلک یه به محمود به ممکن است که ځای به ممکن محمود ممکن است که ځای خو د خانشید زوی به نه لږ پوښتنه خو وکړي زه د ډیورنډ په وجه د ډیورنډ د رشتې په وجه په دې دومره لوی سیمینار کې بده خبر دی څه دپاره به سړی کسبونه کارونه اخلي که دا ثابته شي زه په پښتونخوا وطن کې کور راولکه جوړ کړم په ګډ پښتونخوا لاره بره افغان کې کور راولکه څنګه خلک یاست مشکل ولایت انسان په کور کې غویی لوی سیمې په خوی پوهېږي یو چرګ او یو پسه دا زه اورم د زمانو زه هم پنجاب یو خبر په دغه کې کمیټې کې هغه ټول پوجان ته ما سره دا کلیر کې دا خبر بیا پرون بیچاره ټول چې من پلان سره محمود د پلان هغه به یو بل محمود و بس ختموم یې ژوندای دي ما کار نه دی په دلولې د گورنر صاحب ټلیفون رالی د اویس غنی ول ډېر مهرباني ډېر خوندور سید را لېږي ما زه گورنرانو صاحب نه لېږم چا درولي ول محمود راوړي محمود اچکزي بیا مې عثمان ته خواست ده به یېري عثمان ته مې خواست ویل عثمانه دا میاشت وه نور صاحب ختم شوي مغلای زموږ د صاحب ټلیفون راوکړ و صاحب غواړي ته دغه کې پوښتنه وکړه په کال مې ته ځي کې صاحب شته که نشته بیا د شپږ تکلیف پیدا کړي هغه مې ور واستول ما نه درلېږلي بیا معلوم کہ دی علاقے دی اچکزائی دی نم محمود وہ تو ٹیلیفون محمود اچکزائی بول رہا ہوں میں کیا کام ہے فلانا کام ہے جی ہو گیا اگر ہم لوگ معراج الدین راتو ویل مولوی معراج الدین راتو ویل چې کو وتلم زوی می ټلیفون راوکړ ول محمود راځي سوکم ول مالو سم سالار کو ډوډۍ موډي ورکو راځي نو څه خبر ول چلالم پښتون چې جوړ وکړ نقش نشانه هغه بل قسم محمود تمام دا رنګ ډیر دا خبره زه په غوسې مې ته وکړم خو خلک یې پښتانه دا عثمان د مسلک څه دی چې اوس خلک ما ته پلانې کار کړي زه د غیب په فلم کې کړم فلک خپل دغه په معنا پوهیږم لګور په معنا نو ما په غواړم ډیر شر سیمینار پچوالا به ان شاء الله سره خدمت کړي کې نه کړي دغه ما په غواړم بیا به هم کوو پټه د پخوانی افغان د شرالي امیر شرالي او د انګريز جګړه پر کوټه راغله چې هغه د ځان بلله ویو ګرځوله کوټه پخوا هم د افغان سهیلي برج اوسېدلی دی موږ په خپل ټول توان انسان په توان بغدی په توان مکلف دی موږ د دې ځای پښتانه د کوټې پښتانه د جنوبي پښتونخوا پښتانه په ټول توان تاسو سره واده کوو چې که زموږ وسو زموږ له خوا به آزاد افغانستان ته قطعا هیڅ تکلیف نه رسېږي هیڅ تکلیف نه رسېږي که د پلان بالا و بیا به سره جرګه شو ډېره مهرباني د خدای په امان